هلک د دې جینۍ سره مینه کوله او جینۍ ورسره هم مینه کوله او د هلک ولګېد د جینۍ مور له ګرده ورکړه. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ، تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. مکمل یې وګورئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو د جینۍ او د هلک د یو بل سره مینه محبت کول د یو بل سره ډېر زیات ښایسته تعلق و. ملګرو یو بل سره ویل چې زه به ستاسو سره واده کوم. د جینۍ هم ورته ویل او د هلک ویل زه به د جینۍ ته ویل زه به ستا سره واده کوم. د هغه نه پس چې دی نو د جینۍ چې ده نو مور بیماره شوه چې دی کله هسپتال ته ویوړه. چې کله هسپتال ته ویوړه ملګرو نو ډاکټر صاحب ورته وویلو چې ستا د دې مور چې ده نو د دې ګردې خرابې دي او دې ته به خامخا تاسو یوه ګرده لګوئ. او د جینۍ چې ده نو دا هم ډېره زیاته پریشانه شوه او دغه هلک ورسره هم تللی د کومه هلک چې د جینۍ خوښ دی. ملګرو دا هم په هسپتال کې دی او د جینۍ هم په هسپتال کې دی. جینۍ چې ده نو ګرځي او د خلکو نه ګوري چې د ما له څوک ګرده راکړي چې زه خپلې مور ته بدل کړم. دا ګرځي که نه او چا له ګرده ور نه کړه. او بیا دې هلک سوچ وکړو که نه چې زه به د خپلې ګرلفرنډ او د خپلې د جینۍ له به زه دا داسې سرپرایز ورکړم چې دا به زه حیرانه کړم. او ډاکټرانو ته ویل چې تاسو به دې ته څه نه وایئ او تاسو زما نه ګرده وباسئ او د جینۍ د مور ته یې ور بدل کړئ. نو هغه هم ډاکټرانو داسې چل وکړو چې کله هغه جینۍ واپس راغله که نه او تپوس یې وکړو چې دې مور چې ده نو اپریشن یې شوی دی او بالکل برابر ده. نو د جینۍ چې ده نو ډېره زیاته خوشحاله شوه. د هغه نه پس چې دا ملګرو ډاکټرانو نه تپوس وکړم وایي چې دا ولې چا ګرده ورکړه خو هغې ورته څه نه ویل. نو هغه چې بیا ورشي که نه په بل بیټ کې چې دی نو د هغه کس پروت که نه چې کوم کس سره هغه مینه محبت کوي نو هغه چې ده نو هم ډېره زیاتې حیرانه شي. نو هغه دا سوچ وکړي که نه چې وایي دې سره واده کوم که نه چې دا هم په خپله باندې اوس معذوره شو. نو هغه ډېره زیاته خفه شي. د هغه نه پس چې دی د هغه مور چې کومه بیماره وي نو هغه کور ته بوځي. د هغه نه پس چې دی نو هغه د بل کس سره واده وکړي. ملګرو زموږ په دې ویډیو کې اصل مقصد دا دی چې په چېرته باندې هم په چا باندې په جینکو باندې اعتبار مه کوئ که جینکۍ ستاسو سره داسې کولی شي. ملګرو دا په 2022 کې دا واقعه راغلې وه خو ما ویل چې ستاسو سره شریکه کړم چې ځانه ضرور پوه کوي په دې خبرو باندې. نن سبا دا واقعي ډېرې زیاتې راځي چېرته ځان سره یو داسې قسم کار ونه کوي چې کومه ښځې واده شوې وي په هغه باندې به چېرته هم اعتبار نه کوئ. ملګرو دا ویډیو ورسره ضرور شیر کړئ او ښه غوندې کامنټ وکړئ چې دې ویډیو په باره کې تاسو څه وایئ.